ملګرو دغه سیستم دلته لګېدلی دی ته کتلی سئ. زما د ویډیو مطلب ستاسو سره دغه و چې زه په دې باندې دا رقم سیستم ووینم چې دا څه ډول کار کوي او څه ډول یې لګولی دی. ماشاءالله اوس په دې کې یو دا وایي چې یاره دا د نو په خپله لګولی دی. اوس د دې ویډیو جوړی په خلکو باندې چې دی هغه تنقید کوي یا تنقید د چې دی هغه زما هرګز مطلب نه دی. زما د خبرې مطلب دا دی چې ته هر ځای کار کوئ که ته یو سولر انسټالر یا الکتریشن نو دا ډول کار باید چې دی چا غم نه ور وکړي. دلته دغه 10 کیلو واټه کرون انورټر لګېدلی دی. د دې سره تقریبا 8 کنه دانې چې دی هغه شمسیان لګېدلی دي. ولې شمسیان چې ما بخپله نه دي لیدلي دغه چې کوم ولټ روان دی دلته په دغه ځای کې د سولر غا دا چې دی د 9 دانو شمسیانو چې دی هغه کرنټ ماته معلومیږي. نو چې دغه دا ډول دی یعنی د دې داسې وایرنګ دی نو د شمسیانو چې دی دغه بیا څه ډول وایرنګ چې دی هغه سوی دا د سولر بریکر دی. دا وګوره ښه کمپنی کم بریکران چې دی هغه ورته لګولی دي د مورا په نامه باندې دي. دا ته لیدلی سي او دغه رقم چې دغه ته وګورې دلته دا چې دی د ګیس پایپ دی. نو ته به داسې کوې چې کوم ځای کې ته دا سیسټم لګوې دا ډول یا بل رقم یا ښه صفحه نو ته به کوشش دا کوې چې چیرې د ګیس پایپ راځي هلته به دغه سیسټم چې دی هغه نه لګوې نه به بیټرۍ ژدې ورسره ژدې د دې ګیس د پایپ سره چونکې وخت ناوخته داسې کېږي چې دلته دا اور واخلي نو چې اور واخلي بیا چې ستا کوم سیسټم دلته لګېدلی هغه ګرده بیا د اور په لیپټ کې راځي هغه بیا سیسټم ستا ګرده سوځي. دا وګوره دا سرویس تارونه راغلي دي دا چینجوران دي یعنی شاید دلته 15 د بجلی چې دی هغه راغلي دي لیکن ما ته پخپله نه دي راولم. کیدای شي دغه سیسټم چې دی هغه زه اپډیټ کړم بیا به دغه ویډیو هم ستاسو سره شیر کړم. دلته 8 دانې بیټریانې چې دی د هاک کمپنۍ هغه د دې 10 کیلو واټه سولر سره لګېدلی دي. اوس چې په ده باندې کوم لوډ پروت دی هغه 280 واټه لوډ پروت دی. وابډا دا ټیم نشته یعنی دولتي برق چې دی هغه نشته سولر موجود دی او دا د بیټرۍ پرسنټیج دی ولټیج دی. نو دا رقم سیسټم چې تی په مخه راسي کې تا ته وویل چې یاره راسه دا کار وکړه دا وګوره دلته چې دا کوم جوړونه لګېدلي دي. اوس که ته په دې کې یو جوړ خلاص کې یا ته د دې دغه کې اپډیټینګ کوې نو بجلی به ته یو پلاک ګرده بندوې بیا به ته په دې سیسټم کې چې هغه کار کوي. که چیرې مثال بجلی او ته دا سیسټم ته لاس وروړې خدای نخواسته دا د پریشانۍ